د پښتو شو چینل ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. تازه او مهم جالب خبر: افغان سندرغاړي فرزانه ناز له هیواده وتلو وروسته کومې کانې شروع کړي. افغان سندرغاړي فرزانه ناز چې څه وخت کېږي له هیواده بهر یې ژوند پیل کړی دی، اوس د افغانانو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. فرزانه ناز چې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې ډېره فعاله ده او هره ورځ خپل تازه انځورونه خپروي. په تبصرو کې پر افغانانو سختې نیوکې کړې دي او لامل دا ښکار کوي چې فرزانه ناز د غریبانو پر لاره روانه شوې او خپل افغاني دود، دستور او کلتور یې پرېښی دی. فرزانه ناز چې په افغانستان کې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده، تر ډېرې په کابل او د کډوالۍ پر مهال په پاکستان کې ژوند کړی دی. د فرزانې مور دري ژبې او پلار یې پښتون دی چې د موسیقۍ پیل یې هم له پېښور نه کړی دی. په 2010 کال کې د فرزانه ناز یوه سندره چې پیغله د کابل خپره شوه چې دغه سندره ډیره زیاته مشهوره شوه او د سندرغاړي په حیث یې فرزانې ته نوی ژوند ژوندګلي ورکړه. نوموړي چې د پښتو له سندرو یې پیل کړی او تر ډیره پورې پښتو سندرې ویلي دي، ځینې دریځ سندرې هم زمزمه کړي دي او د هلمند په لښکرګاه کې یو ستر کنسرت هم ورکړی و چې 12,000 کسانو پکې ګډون کړی و. هغې نه یوازې دا چې په افغانستان کې کنسرتونه ورکړي دي، بلکې په ایران او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په کنسرتونو کې ګډون کړی دی او د خپلې موسیقۍ له لارې خلک خوشحاله کړي دي. خو نوموړي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل وروستي انځورونه خپروي، تر ډېره له انځورونو سره د هند د مهارشټ ادرس لیکل شوي، خو لا هم دقیق نه ده معلومه چې تر ډېره د انځورونو د کوم هیواد دي، خو د افغانانو له غبرګون سره مخ کیږي. فرزانه ناز چې کوم انځورونه خپروي، په ډیرو انځورونو کې د هغې مټې، پنډې او خېټه لوڅوي چې د غریبي کلتور نمایندګي کوي او له دې امله پرې افغانانو نیوکې کوي چې د خېټې په لوڅولو سره څوک پرمختګ نشي کولی. فرزانه ناز که څه هم کابل ته تګ راتګ کوي، خو له وروستیو انځورونو یې داسې ښکاري چې ښایي نور افغانستان ته رانشي، ځکه کوم ډول کالي چې اوس هغه په تن کوي، په افغانستان کې د دغه ډول کالیو ته په ډیره بده سترګه کتل کیږي. د پښتو چینل ګرانو مینوالو، که زموږ ویډیو تاسو خوښ شوي نو لایک او شیر یې کړئ. د پښتو شو چینل سره پاتې شئ او زموږ تازه، مهم او جالب خبرونه واورئ. مننه.